نن به تاسو اورئ د یو داسې لور کیسه چې خپل حق لپاره جنګ وکړو خو الله یې حق ورکړو. بغداد په یو علاقه کې یو سړی اوسېدو، نوم یې عامر و. عامر د کلي یو مالداره، عزتمن او د خلکو په زړونو کې ځان لرونکی سړی و. عامر 3 زامن او یوه لور وه. لور نوم یې زهره وه. عامر به تل ویل لور خو د بل کور ده، هغې لپاره مال ضایع کول نه لرو. زهره به دا خبره اورېده خو زړه نه به ډېره زیاته خفه کېده، خو هېڅکله د پلار خلاف خبره نه کوله. په خاموشه به یې د الله نه دعا کوله، یا الله زما پلار ته پوهه ورکړي. کله چې زهره مور مړه شوه، د کور ټول کارونه د هغې په اوږه پاتې شول. د پلار خدمت هر څه به زهره کول، پلار به ورته په سپکو سترګو نظر کوو، لور ته به یې حق نه ورکوو. ورځې تېرېدې، زامن د مال لپاره بحثونه کول. هر یو غوښتل چې د پلار ځمکه دوکانداري پرې شي، خو زهره نوم به یې پې هېڅ نه اخیستو. یوه ورځ عامر سخت ناروغه شو، په بستره باندې پروت و او زهره به یې خدمت کولو. د زړه نه به یې ورته ویل لورې ته مې ډېره خدمتګاره یې، خو دنیا مال ستا نه دی. زهره ډېره خفه شوه، خوله یې بنده کړه او په نرمه لهجه به یې ویل پلار جانه زه مال نه غواړم، زه خو انصاف غواړم. خو څو میاشتې وروسته عامر وفات شو. ویش راغلی، زامن ټول مال په خپلو نومونو کړو. زهره غلې شوه، خپل حق یې الله ته پرېښودو. یوه ورځ د کلي جرګه راغله. مولا صاحب ته یې ویل ورونو د خور او لور حق نه ورکول بې انصافي ده. الله مونږ ته د انصاف محبت حکم کړی دی. دا خبره په ورونو په زړونو ښه ولګېده. شپه بې خوبه تېره کړه. سبا سهار شو، د خور کلاړه، سرونه یې ټیټ کړي وو او ورته ویل خورې موږ تېروتلي یو، دا ستا حق دی. زهره په موسکا شوه، اوښکې وچې کړې او ویې ویل ورونو ته زه مال تمه نه لرم، خو شکر دی چې ستاسو انصاف وپېژاندو. له هغه ورځې د کلي نه دا خبره مشهوره شوه د لور او د خور حق فرض دی. څوک چې نه پیژني هغه د انصاف نه بهر دی. ملګرو دا قصه موږ ته سبق راکوي په ژوند کې د انصاف، عزت او حق پیژندل ته هر څه مهم دي. دنیا مال تېرېدونکی دی، خو د حق او عدالت یاد تل لپاره پاتې کېږي. د ښځې او د خور لور عزت کول او د ایمان نښه ده. مینه او احترام او انصاف همدا خوشحالي ژوند راز دی. ملګرو کیسه م خوښه شوي ضرور کمنټس وکړئ او نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.